لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام احمد ندیم صاحب د بلخ پوهنتون د لیلي ودانۍ چې 18 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی د پټۍ پرې کولو له لارې ګټې اخیستنې ته وسپارله. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر بلخ ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې دغه ولایت د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو له محصلینو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې، وړاندیزونه او ستونزې واورېدې. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام احمد ندیم صاحب بلخ ولایت ته د خپل رسمي سفر په جریان کې د شمال زون ولایتونو له علماء کرامو سره مشورتي ناسته ترسره کړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب د هیواد شمالي ولایتونو د دولتي او خصوصي بنسټونو مسؤلینو او استادانو سره ناسته ترسره کړه. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د علي آباد تدریسي روغتون مسؤلینو د روغتیا په نړۍ کې نړیوال امریکایي سازمان سره په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې په موخه آنلاین ناسته ترسره کړه. د دینی جامعاتو او تخصصاتو ریاست او د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه جامعي کارمندانو ته د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست د ظرفیت لوړونې امریت له لوري شپږ ورځنی ښوونیز ورکشاپ پای ته ورسید. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي شمال زون ته د خپل رسمي سفر په دوام کې د سمنګان لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي شمال زون ته د خپل کاري سفر په دوام کې د سمنګانو د والي، مرستیال والي او استخباراتو رئیس په ملتیا دغه ولایت له جهادي مدرسې څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب شمال زون ته د کاري سفر په بهیر کې د بغلان پوهنتون له مسؤلینو، استادانو او محصلینو سره ناسته وکړه. د لوړو زده کړو وزارت د مرکزی دولتي پوهنتونونو د ملا امامانو او مؤذنانو بستونو لپاره ازموینه واخیسته. د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو سرپرست معین شیخ ظاهر خان خادم او ورسره مل پلاوي د کابل پوهنتون د ازموینو بهیر له نږدې وڅاره. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب شمال ختیځ زون ته د خپل کاري سفر پر دوام د کندوز پوهنتون له محصلینو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وکتل. د کابل مرکزی دولتي پوهنتونونو د تضمیني کیفیت آمرینو او مسؤلینو ته د مسلکي بیاکتنې او تضمیني کیفیت معیارونو د چوکاټ د تشریح کولو 4 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون علماء کرامو سره ناسته ترسره کړه. د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو سرپرست معین شیخ ظاهر خان خادم او ورسره مل پلاوي د کابل طبي علومو پوهنتون ابو علي ابن سینا پوهنتون د خزاني سیمستر د ازموینې بهیر له نږدې څخه وڅاره. د لوړو زده کړو وزارت د برسونو تنظیم او بهرنیو اړیکو رئیس د تدریسي روغتونونو د تجهیز په موخه د چین ون هیلت چیریټي فاونډیشن بنسټ له رئیس رابرکیو سره وکتل. د پی ام آی نړیوالې مؤسسې پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون سره د شاوخوا 40,000 یورو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د لوړو زده کړو وزارت د الکترونیکي مدیریت سیستم ستونزو حل په موخه دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست او د مقام دفتر ریاست ترمنځ ناسته ترسره شوه. په وردګ لوړو زده کړو مؤسسه کې د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د ترمیماتي پروژې پرانسته وشوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي د پنجشیر لوړو زده کړو مؤسسې د محصلینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ.